شي ها نیوران موږ څه ته وایو نیوران ما تاسو ته وویل چې صرف د نیوران نه زموږ اصلا نه دی جوړ دا دغه په دې کې نور کوم سیلز هم دي نیوروګلایل سیلز یا نیوروګلیا ورته موږ وایو نو د هغې خبره موږ چې کله د نیوران خبره کوو نو موږ وایو چې دا زموږ څه شی دی بیسک فنکشن سټرکچرل لاول سټرکچر بیا فنکشني که نه چې سټرکچر ختم شي نو فنکشن به څه وکړي بیسک سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف څه شي اف کډني که نه اف نروس سیسټم ګوډ ما ویل که داسې نه چې ووایي چې دومره مازغم لاله پې شنکله شنکله او ما ویل ګوس ووایي چې یس کډني کډني کې خو به مي که نه نیوران به پکې نه نو نیوران به پکې نه دماغو ته به څوک وایي چې اوس کډني کې اې ډي ایچ به ورته وایي هر ځای ته نیوران تللی دي ښه نروس سیسټم ما تاسو ته وویل چې کله موږ د نیورانو خبره کوو نو موږ وایو چې د نیورانو زموږ به بیسکس پارټس کم وي بیسک موږ وایو چې د دې مینلی 3 پارټس دي ښه بیسک یې موږ 3 پارټس اخلو ښه موږ به خبره کوو چې نور پارټس هم شته یو موږ د دې څه شی اخلو سوما اخلو سوما یا دې سوما ته موږ سیل باډي وو ورته که نه یو موږ د دې اګزان اخلو اګزانز نه اګزان دا اس پکې کله کله زموږ هسې د بژړو د خولې نه ته پته ده که اس پر څه کې و موږ وایو چې لږ سکوپیسټي برابر شي نو دا ځینې خلک پې خفه کېږي نو بس الله دې خوشحاله کړي والله چې الله دینې والا هدا خو زموږ عقیده ده که نه اګزان دي او یا پکې څه شی دي زموږ یا نه دا پکې دي ښه یا صحیح ده ډینډرایډس دي د دې نه علاوه د دې سپورټینګ سیلز دي تاسو به پکې اوس نوم واورئ شوان سیلز نوم به واورئ چې زموږ شوان سیل پکې څه شی دي په دې کې به هر هغه ارګنیلي چې کوم په یو عام سیلز کې موجود دي هغه به په نیوران کې موجود دي ښه په نیوران کې به وي نو هغې ته ضرورت نشته دی چې دا پکې سایټوپلازم دی او دا پکې انډوپلازمیک ریټیکولم دی او دا پکې رایبوسومز دی او دا پکې نیوکلیس دی او دا هغه شیان به پکې الریډي چې موږ وویل نو هغه به پکې شوان به بل به تاسو په دې کې وپېژنئ چې مایلین شیټ پکې څه شی دی مایلین شیټ بل به تاسو وپېژنئ چې د مایلین شیټ او نوډ اپ رینویر به مو وپېژنئ چې نوډ اپ رینویر څه شی دی دا د دې نه علاوه به پکې نور څه شی وپېژنئ اګزان ټرمینل ګله به مو وپېژنئ دلته وګورئ که موږ دلته یو ټیپیکل نیوران جوړ کړو ملټي پولر نیوران جوړ کړو نو یو خو ګوره د دې دا چې تاسو ته دا خبره کلیري ښه دا زموږ فار ایګزامپل ما سوما یا سیل باډي جوړه کړه دا سوما یا سیل باډي ده د دې سوما یا سیل باډیز دا سایټوپلازم کې دا ایکسټینشن شوی دی څه شی شوی ایکسټینشن شوی دی سایټوپلازمیک ایکسټینشن دی ښه دا سایټوپلازمیک ایکسټینشن دی سایټوپلازمیک ایکسټینشن مینز چې دا د دې دا ممبرین تلی دی داسې او په دې کې سایټوپلازم دی ښه دا زه د دې څه شی جوړوم دا زه ډینډرانډس جوړوم خو دا ډینډرانډس داسې نه دي دا زموږ څه هایلی برانچډ دي څه دي هایلی برانچډ دي نو دا به زه داسې جوړ کړم او ما تاسو ته وویل چې دا څومره نور ساینپسیس جوړولی شي 10,000 سره ګډ ماشاءالله تکړه نه چې ماشاءالله صرف ورته یو ځله کول غواړي او هغه هم په پښتو کې په انګلیش کې خو موږ ته پته راشي موږ په خپله دا خلک نه پوهېږو نو واړه هلکان به پکې پوه شي دقه شانته دا دغه دي او د دې نه یو زموږ داسې دا راغلی ښه هغه ما ملټیپل جوړ کړو نور خو پوه یاستئ که نه او ما تاسو ته وویل چې سایټوپلازمیک ایکسټینشن دي
پرې خبره لږ لږ دماغ کار کوي بس چې کوي پې ماشاءالله بیا چې 10,000 ته یې برابرې خو بیا به لږ د خپلې خبرې به لږ دغه هم کوې که نه لږ خو بیا دغه برابرې سکوپیسټي په دې کې به دلته نیوکلیس وي او په دې کې به څه وي سایټوپلازم وي اګزوپلازم چې ورته موږ وایو اګزانوپلازم اګزوپلازم اګزانوپلازم ښه او دا به اګزوني که دا اګزام تاسو چک کوئ دا اګزام داسې د دې نه ګیر چاپېره دلته زموږ څه شوان سیل دی ښه څه شی دي شوان سیل دی دا داسې ګیر چاپېره د دې نه تاوي ښه پوهېږئ په دې خبره باندې که نه پوهېږئ چې پوهېږئ بیا خو ماشاءالله په دې کې نیوکلیس وي دا یو شو دا بل شو دې ته شوان سیلز موږ وایو ښه څه ورته وایو په دې کې نیوکلیس وي د دې شوان سیلز کې که تاسو دلته اینئ په دې ځای کې ما دا ګیپ پرېښوست دا ګیپ دی دا به زه په ریډ باندې جوړ کړم چې تاسو ته هایلایټ شي دا دی دا زموږ څه څه دی نوډ اف رینویر دی ماشاءالله نو بس تاسو ته صرف جوړول غواړي نور خو تاسو پیژنئ نوډ اف رینویر دی او دا رینویر به دغه و که نه چېرته سینټیسټ و هسې شی نه و او دا هغه نوډ دی نو دا نوډ خو نوډ شو که نه چې په دې کې مطلب بندونه غونته کې دي که نه او دا رینویر نور خو ښه پوه یاستئ مړه ماشاءالله او دا زمونږ شوان سیلز دي که نه نو نور خو پوه یاستئ که نه نو بس د تره زامنو نه یم خبر په دې باندې زمونږ موږ وو چې دا انسولیټینګ وي او په دې باندې لیپډ بایلر د مایلین شیټ په دې باندې جوړ کړی د دې شوان سیلز د وجې نه یا اګزیکټ ما ته هم د دې پته نه چې دا مایلین شیټ خو چې موږ کم ویلی دی نو دا مایلین شیټ چې کومه دی دا به موږ د دې اګزام د وجې نه موږ ویل چې دا مایلین شیټ جوړ دی مایلینیټډ دی او نان مایلینیټډ دي که نه خو ما په یو ځای کې بل شان کنسپټ لیدلی دی نو ځکه پکې زه لږ کنفیوز یم زه به کنفرم کړم خو په دې باندې چې کوم دا یا د دې د وجې نه دا د لیپډ چړاو ده داسې په دې خبره باندې پوهېږئ او یا په دې باندې الګ چړاو ده په دې تیار سیل باندې په دې خبره پوهېږئ دمه یا او په دې باندې دې یو شیټ جوړ کړی دی ښه دا به پې د پاسه زه جوړ کړم څه شی جوړ کړی شیټ یې جوړ کړی دا شیټ ما جوړ کړو او دا زمونږ څه د فیټس نه جوړ دی د څه نه جوړ دی د فیټس نه جوړ دی د دې د وجې نه دا وایټ ښکاري څه ښکاري وایټ ښکاري دې شیټ ته مایلین شیټ وایي مایلین شیټ ښه په دې خبره هم لږ لږ دماغ کار کوي نو مایلین شیټ شوان سیلز نوډ اف رینویرس دا زمونږ څه دلته د دې سپورټینګ سیلز دي دا څه شی دي سپورټینګ سیلز دي دا اصل کې زمونږ څه دا مسله داسې یو چې کله دلته زمونږ څه ایکشن پوټینشل جنریټ کیږي نو دا ایکشن پوټینشل داسې جنریټ کیږي چې ایکشن پوټینشل خو به په ډیټیل باندې وو چې څه شی ده خو تاسو خو بیا لږ لږ پیژنئ چې زمونږ څه فار ایګزامپل دا زه د دې سیل ممبرین جوړوم د دې اکزان نو په دې باندې د چارج ډسټریبیوشن وي د چارج ډسټریبیوشن څنګه وي چې بار زمونږ څه کم چارجز وي پازیټیو چارجز وي او انسایډ زمونږ څه
نیګیټیو د بار سایډ نه انسایډ زمونږ سا د ډفرنټ سیلز ډفرنټ ریسټینګ ممبرین پوټینشلی چې کله یو امپلس یا سټیمولس نه وي راغلی او زمونږ سه دا ډسټرب کلی نه وي او دا په ریسټینګ کنډیشن کې نو دې ته مونږ ریسټینګ ممبرین پوټینشل وو او ریسټینګ ممبرین پوټینشل مونږ کله -70 اخلو مونږ کله -60 اخلو او د هر یو سیل مونږ ریسټینګ ممبرین پوټینشل د مسلز بزان لی د نروز بزان لی د ریسټینګ ممبرین پوټینشل کې که تاسو چک کوئ نو انسایډ د دې بار نه د نیګیټیو آینس زمونږ سه سی وای خو چې کله سټیمولس راشي او سټیمولس دلته اپلای شي نو ډایرکټ په دې چارجز په ډسټریبیوشن کې فرق راشي دا انسایډ ځي دا آوټسایډ راځي دا ډسټریبیوشن داسې شي دلته نیګیټیو او دا پازیټیو دا نیګیټیو دا پازیټیو دا نیګیټیو دا پازیټیو دا نیګیټیو دا پازیټیو دا نیګیټیو دا پازیټیو بیا دا نیګیټیو دا پازیټیو یعنی زمونږ سره دا انسایډ لاړ شي دا بار ته وځي دا انسایډ لاړ شي دا بار ته وځي دا انسایډ دا بار ته او داسې ویو لایک پروپیګیشنز جوړ شي دا ویو لایک پروپیګیشنز یو ضروري خبره ده چې سټیمولس کله د دې طرف نه راشي او دې ته سټیمولس دغه شي نو په کم ډایرکشن کې به داسې دا ایکشن پوټینشل جنریټ کیږي دا به د سیل باډي په ډایرکشن کې او د سیل باډي ډایرکشن ته چې کله رالی او د اګزانز دپاره میسج وړلو نو دا به په کم ډایرکشن کې جوړ شي دا به په دې ډایرکشن کې جوړ شي نو موږ ووایو چې زمونږ سه اګزان چې څومره دي نو دا میسج اوی وړي او ډنډرایډس چې کومه دي دا میسج کوم طرف ته وړي دا ټوورډ د دې وړي او دا به موږ په ډیټیل باندې په ایکشن پوټینشل کې ووایو چې زمونږ سه به ایکشن پوټینشل په کم ډایرکشن کې پروډیوس کیږي کله چې زمونږ سه په یو ریسټینګ ممبرین پوټینشل منګه د یو چینجز د وجې نه هغه چینجز ډیټیکټ کړي او کله چې چینجز ډیټیکټ کړي زمونږ سه نو د دې په ممبرین پوټینشل کې فرق راشي یا به په دې ډایرکشن کې راځي یا به په دې کې راځي په دې ډایرکشن کې چې راتلو نو دا چینجز به دې خوا راځي میسج به دې خوا فارورډ کیږي نو د دې د وجې نه موږ وایو چې زموږ سره د اګزان فنکشنز دا دی یا زموږ سره اګزون دی د اګزون فنکشن څه دی میسج اوی فرام سیل باډي کیری کوي میسج اوی کیری کوي د کوم دی نه فرام سوما یا سیل باډي او د ډنډرایډ کار څه دی دا میسج ټوورډ سوما راوړي میسج کیری کوي یا برینګ کوي ټوورډ سوما یا سیل باډي اوس وګورئ دا چینجز به په باډۍ کې زمونږ په باډۍ کې به دا خو په کار نه ډېر دي جنه دا لږ دی وران کړمه دې ته وګورئ کله چې زمونږ په باډۍ کې دا نیورانو الله ډسټریبیوټ کړي دي نو دای په داسې طریقه باندې ډسټریبیوټ کړي دي چې فار ایگزامپل دا زمونږ سه برین دي د دې نه دا سوما یا سیل باډیز دا به یا په دې برین کې پرتي دلته په دې خبره پیږئ یا به دلته پرتي یا به دا په دې سپاینل کارډ کې پرتي یا به په ډفرنټ پارټس کې پرتي او د دې نه به دا ډنډرایډس یا دا اګزان راوتي او دا به ډفرنټ پارټس ته تلي چېرته به تلي ډفرنټ پارټس ته به تلي یا به د دې دا سیل باډي د دې سپاینل کارډ خواته نږدې پرتي او د دې نه به سیل باډیز تلي او یا به ورله راغلي په دې خبره پیږئ اوس زمونږ سه هغه نیوران چې کوم زمونږ سه سینسري انفنکشن دي نو چې سینسري انفنکشنز دی نو د هغې ډنډرایډز به په ډفرنټ باډي کې کوم ځای ته رسېدلي دلته د دې دغه چې کومه دي هغه به چېرته د سپاینل کارډ خواته پرتي یا به چېرته په برین کې دا به هلته تلي نو چې دلته دا ټچ شي نو دا به څوک راوړي ډنډرایډس بیا راوړي او د قمره به اوږدي دا څومره چې ما چې اوږد نه وی نو بیا به وړی کېدی نو اوس وګوره اوس هلته دلته ټچ وشو او دې ته ما لاس داسې رالرې کوم نو دې ته به اوس دا میسج د هلته نه څوک راوړي اګزان بیا راوړي پرې خبره پیږئ نو الله تعالی ځینې نرو فایبر چې د کوم فنکشنز دپاره دي هغه اوږده پیدا کړي دي په دې کې
نو ځینو کې سینسري فایبر اوږده پیدا کړي، په ځینو کې ډینډرایټس اوږده پیدا کړي دي. او دا کم چې سمال دي دا انټر نیوران نو دی په برین او سپاینل کارډ کې چې دا د یو نه اخلي او بل ته ورکوي، د یو نه اخلي بل ته ورکوي، د یو نه اخلي میسج بل ته ورکوي. په دې طریقه باندې دا چینجز دې نیوران له څوک ورکوي، دې ورته څوک وایي الله تعالی د دې لپاره ریسپټرس پیدا کړي. څه شی پیدا کړي؟ ریسپټر. موږ وو چې ریسپټر زمونږ په باډي کې یا آرګنز دي یا دا زمونږ څه سپیشل نرو ټیشوز دي یا زمونږ څه دا سیلز دي. موږ وو چې سینسري آرګن یا سیلز هغه نروس ټیشو چې هغه زمونږ په باډی کې دننه یا زمونږ د باډی نه آوټ سایډ د چینجز ډیټیکټ کولو دپاره الله تعالی سپیشلایزډ کړي دي او دا چینجز ته سپیشل چینجز ته ډیر زیات څه دي سینزیټیو دي. الله تعالی د خپل د ډیفرنٹ فنکشنز دپاره ډیفرنٹ ریسپټرز جوړ کړي دي. دا ریسپټرز که تاسو وګورئ نو دا به زمونږ څخه یا لایټ ته سینزیټیو وي، هغې ته به موږ فوټو ریسپټر وایو، یا به دا ساوند ته زمونږ څخه سینزیټیو وي، هغې ته موږ سونو ریسپټر وایو، یا به ډیفرنٹ کیمیکلز ته دا څه وي سینزیټیو نو موږ ورته کیمو ریسپټر وایو، او یا به دا زمونږ څخه یو میکینیکل پریشر ته یا ټچ ته یا زمونږ څخه هارټ یا کول ته سینزیټیو وي، نو د هر یو سپیشل فنکشنز دپاره سپیسیفیک ریسپټرز جوړ کړي. نو موږ ریسپټر داسې ډیفاین کوو چې دا زمونږ څخه سپیشل ټایپ اف نروس ټیشو دي یا اپیتیلیل سیلز دي چې دا زمونږ څخه یو خاص قسم چینج ته انسایډ یا آوټ سایډ د باډي څه دي سینزیټیو دي، او دا زمونږ څخه چینجز ډیټیکټ کوي. یا زمونږ څخه سپیشل ټایپ اف سیل یا آرګن چې یو فارم اف انرژي زمونږ څخه کنورټ کوي بل فارم اف انرژي ته. فار ایگزامپل ویژول ریسپټر، فوټو لایټ رالی الیکټریکل امپلس دی، سونو ریسپټر आवाज رالی امپلس ته کنورټ کو، ټیسټ بډ ذایقه راله الیکټریکل امپلس ته، سمیل رالی، پین رالی، ټچ رالی، پریشر رالی، ټمپریچر رالی، کول رالی بل قسم. نو دا ریسپټر ته زمونږ ځکه زمونږ د بایولوجیکل سیسټم یا د باډۍ څه شی وایو ټرانسډیوسر ورته وایي. نو ټرانسډیوسر د یو فارم انرژي بل ته کنورټ کوي. د فوټو ریسپټر دپاره زمونږ څخه د لفظ نه موږ ته پته ده چې دا به زمونږ څه ته سینزیټیو وي، دا به لایټ ته سینزیټیو وي. زمونږ په باډي کې الله تعالی چې کوم راډز اینډ کونز جوړ کړي دي نو دا سپیشل ټایپ اف ریسپټر دی او دا څه ته سینزیټیو دي لایټ ته. سونو ریسپټر زمونږ څخه آرګن آف کارټای، آرګن آف کارټي زری پارشي باندې پوه کوم چې راډ څه شی دی او کونز څه شی دی او څنګه سټرکچر دی او کار څنګه کوي، لیدل څنګه کوي، په تیاره کې څنګه کوي، څوک نه وایي صحیح ده که نه. دلته وګوره دا به درته زه وایم په دې آر کې زمونږ څه دی آر دی او په دې کې رات او په دې سی کې څه دی سی دی دا کلر او کلر موږ ته شپې نه ښکاري. دې باندې به خبره کوو دا خو ډېر په ډیټیل باندې موږ وو، دا خو ما په ویډیو کې دا ویډیو خو ډېر وایرل شوی وو تاسو نه ده کتې چې هغه یوه ویډیو ده کتې وی دا ټول کنسپټ باندې کلیر وي 15 منټ 16 منټ ویډیو ده. سونو ریسپټر آرګن اف کارټای اورېدل کوي. کیمو ریسپټر ما تاسو ته وویل چې په دغه باندې زموږ څه شی دي ټیسټ بډز دي یا زمونږ څه الفیکټري اپیتیلیم چې کومه دی الفیکټري اپیتیلیم دا زمونږ څه دې ته زیات دغه دی دا به پکې ښکاري. میکینو ریسپټر ما تاسو ته وویل چې ډیفرنٹ میکینیکل پریشر یعنې که د پین دپاره تاسو وګورئ د پین دپاره به څه شی فری نرو اینډینګ دی ښه فری نرو اینډینګ دی او د ټچ دپاره څه دي ټچ دپاره دا ټیکټایل دی ټیکټایل ریسپټر دی. د پریشر دپاره څه دي پریشر دپاره ریسپټر الله ناسیسپټر جوړ کړي که نه ناسیسپټر ناسیسپټر د پین دپاره دي ښه دې دپاره یې زمونږ څه پیسینین کارپسل جوړ کړي پیسینین
کارپسلز یې جوړ کړي ښه فري نرو اینډینګ دی هغې ته موږ ناسیسیپټر وایو ښه ناسیسیپټر ناسیسیپټر د دغه دپاره څه شی دي د ټچ دپاره خو وشو پریشر دپاره د دغه دپاره د کولډ دپاره څه دي د کولډ دپاره خبره وکئ کراوز ورته موږ ارګن اف کراوز دي که څه شی دي کراوز د هیټ دپاره څه شی دي هیټ دپاره ریسپټر I think چې ګالجي اف روفیني او مزینی MIZZINE دی I think مزینی روفیني اینډ مزینی ښه د دې نه هټ کر د دغه دپاره چې کومه دي د پریشر دپاره د بلډ پریشر دپاره یو دا زمونږ څه دا پریشر دی دا پریشر پسې یو د بلډ پریشر دی د هغې دپاره بیرو ریسپټر دي څه شی دي بیرو ریسپټر دي او یو زمونږ څه د دغه دپاره چې کومه دي آسمو ریسپټرز دي ښه آسمو ریسپټر په هایپوتیلمس کې آسمو ریسپټر او ETC وغیره وغیره صحیح ده په ډفرنټ کې نو دا ډیټیکشنز کوي او بیا زمونږ سره د دې په ذریعه باندې سومه ترازي سومه یا په برین کې پرته ده یا په سپاینل کارډ کې یا هلته نږدې پرته ده او بیا په هغې باندې برین ډیسیژن میکینګ کوي او ډیسیژن میکینګ داسې کوي چې کمپیر انالایز کوي کنټراسټ کوي او بیا هغه د فیوچر دپاره سټور کوي او بیا پې ورکوي نو په ډیټیل باندې به موږ ډفرنټ پارټس اف دغه وو د برین به ډفرنټ پارټس وو او د هغې فنکشنز به وو ډفرنټ باډي نه به موږ ډفرنټ دغه راوړو نن دغومره کافي دي دا وګورئ او نیکسټ به بیا انشاءالله چې کوم سیسټم یې پاتې دي هغه به اوس په ډیټیل باندې